په روسي قبرستان کې یو زوړ مارین ټومستون له ډبرې څخه کنده شوي. ټول تفصیلات یې لوړ او برعکس دي، په ښه کوچه جوړ شوي دی. څرګنده ده چې هنرمند پوهیده چې څنګه له ډبرې سره کار وکړي او هڅه یې کړې چې یې برابره کړي. هغه برابري او ترکیب ساتلی دی. خو د نقشونو وګورئ، لکه څنګه چې وروسته یې د یو غټ نښه سره خراب کړی وي. تورې نابرابره دي، کرښې غټه دي او د تورو او کرښو ترمنځ فاصله نابرابره ده. دا داسې ښکاري چې څوک یو کیفیت لرونکي زوړ مارین ټومستون اخیستی او بیا یې کارولی دی. دوی یې د نښه کولو هڅه وکړه چې څومره چې یې کوله چول غلط یې وکړه. د مارین نیټه اساده رزدانمده 80 ده. د اساده څونمې پیری پای. دا څرګندیږي چې په هغه وخت کې په روسیه کې ډېر زوړ مارین ټومستونونه وو چې اوسیدونکي یې بیا کارول.